راځئ چې اوس د نیوټن دغه قانون په هغې چې په کوم کې هغه وایي چې ټول زور یا اضافي زور هغه برابري د ماس ځله اکسلریشن، او چې دغه اضافي زور په کوم اړخ کې نو اکسلریشن هم په هغه اړخ کې پیدا کیږي. راځئ چې نیوټن د دې قانون په مټ باندې د داسې پیښو رڼا وکړو چې کومو ته مونږه زنګېدل وایو. نو زنګېدونکي څیزونه یا په انګریزي کې ورته وایي oscillating bodies، کوم څیزونه چې خپل خوځښتونه سردوباره کوي، داسې خوځښتونه چې هغه سردوباره کیږي، یعنی هغه موشن چې هغه خپل ځان ریپیټ کوي. د مثال په توګه که تاسو ګلالۍ په ټال زانګي نو دا خپل ځایګی بار بار ریپیټ کوي یا سردوباره کوي. دا د دې ځای نه دلته لاړه شي او دلته لاړه شي او بیا بیا دغه ځایونو ته واپس راځي، نو دغې ته زنګېدل وایي یا اسیلیشن وایي. دغسې موږ به د ګلالۍ په ځای باندې کوم د ټال خوځښت چې دی دا زنګېدل دي، د دې په ځای باندې به مونږه یو ماس په رسۍ پورې وتړو او هغه به د کوټې په چت پورې ځوړند کړو او چې دیکه وله ورکړو نو دا به لکه د ټال مخکې رستو ځي او دغه خوځښت رڼا مونږ کول غواړو د نیوټن د قانون په رڼا کې. په یو سپرینګ پورې مونږه یو بلاک وتړو یا یو ګټه ور پورې وتړو په سپرینګ پورې او د خپل ځای نه لږ غونته وخوځوو او پرېږدو، نو دی به بیا خپل خوځښت سردوباره کوي، دی به مخکې ځي وروسته به ځي او دغه ځایونه به سردوباره کوي. نو دغه هم زنګېدل دي. که تاسو د دوو لرګو په منځ کې یو ربړ وتړئ او دغه ربړ په منځ کې یا بل ځای کې لږ غونته د خپل ځای نه وخوځوئ، نو بیا به دغه ربړ مخکې وروسته ځي، کوم ته چې په انګریزي کې وایبریشنز وایي یا اسیلیشنز وایي او موږ ورته زنګېدل وایو. نو دا ربړ به زانګي مخکې وروسته وي. نو دلته د زنګېدلو دا ټکي موږ په پراخه معنی کې په کار راولو، اسیلیشنز. د مثال په توګه په د شوملو په چاټۍ کې منداڼو، نو کله چې مرجانه شوملې کوي نو دغه منداڼو چې کوم دی دی د خپل خوځښت سردوباره کوي، یعنی دی په یو پلو لاړ شي او بیا په بل پلو راځي. د مرجانې په لاس باندې لګېدلي زورونه داسې دي چې منداڼو یې په دې باندې مجبوره کړی دی چې خپل خوځښت سردوباره کړي، مخکې وروسته ځي. دغسې به تاسو چې کوم هیډ د اوبو دا پمپونه دي هغې باندې چې کوم دا هینډل لګېدلی په لاس باندې مخکې وروسته کوئ، دغه هم زنګېدونکی خوځښت دی. دغسې که تاسو دوپړی لکه تاسو ټنګ ورکئ یا ترنګلی ورکئ، نو د دوپړی پرده چې کوم ده نو هغه د لږ ساعت دپاره خپل خوځښت چې کوم دی نو هغه سردوباره کوي، مخکې وروسته ځي د خپل ځایګي نه. دا یو زنګېدونکی خوځښت دی. د ټولو پیښو په شا باندې د تاسو ته دا وویمه چې د نیوټن دغه یو قانون دی او د دې ټولو پیښو رڼا په دغه یو قانون. موږ سره بل قانون نشته، د نیوټن قانون به همدا ټولې پیښې رڼوي. د نیوټن د قانون تفصیل او ډیټیلز به مختلفي، کله چې دا موږ مختلفو پیښو سره مخامخ کیږو، خو په شا باندې قانون به هماغی چې په یو اړخ کې لګېدونکی زور هم په هغه اړخ کې په یو شیز کې اکسلریشن پیدا کوي، او که زور داسې وي چې څه شرطونه پوره کړي نو بیا به د دغه خوځښت نه زنګېدل جوړ شي. دا خبره به زه دوباره وکړم. دغه زور نیوټن خو به موږ ته دا ووایي چې لګېدلی زور به ماس ځله اکسلریشن برابري، دا خو قانون شو. خو بعضې وخت کې چې د زور شکل موږ ته معلومي، لکه اوس د ګریویټي زور دی، نو که یو څیز ته
د لاسه پریوزي نو هغه نیغ په یوه لیکه باندې ځمکې ته لاړ شي. اوس دغه زور داسې دی په دغه وخت کې چې بیخي په دغه اړخ کې دی ام جي او په دې خوځښت کې زنګېدل نه راځي. خو دغه زور چې بعضې زورونه داسي چې هغه یو شرط پوره کوي او چې هغه شرط دا پوره کړي دا زور نو د خوځښت نه زنګېدل جوړ شي. د مثال په توګه موږ ته پته ده چې که په یو سپرینګ پورې موږ یو ګټه یا بلاک وتړو او دغه بلاک موږ په ځمکه باندې کیدو یا په ټیبل باندې خو دومره اوار ټیبل باندې چې د زیږوالي زور پکې مونږه نش برابر حساب کو. یعنی د بلاک مخ او د ځمکې مخ یا د ټیبل مخ یو ډیر اوار دی او د فریکشن زور یا د زیږوالي زور پکې نشته. کله چې دا سپرینګ نه مونږ راښکلی دی او نه مو ورغونډ کړی دی نو دا بلاک په خپل ځای پروت دی. ولې په ده باندې خو یا د سره زور نشته او که زورونه پې شته نو هغه داسې دي چې یو بل سره کینسل شوي دي، اضافي زور نشته او د نیوټن د قانون په حساب باندې ماس ځل اکسلریشن صفر دی او دغسې دی په ځای ولاړ دی، د ویلاسټۍ کې بدلون نه راځي. خو که دا ماس موږ د خپل ځای نه لږ غونته وخوځو نو دا سپرینګ به یا راغونډ شي او یا به وغځېږي. نو راځئ چې دا سپرینګ دا بلاک د خپل ځای نه لږ غونته وخوځو. موږ ته پته ده چې په منځ کې سپرینګ دی، دا زمونږه د ټیبل یا د ځمکې مخ دی، په دې پورې دلته یو دیوال دی، په دیوال پورې موږ سپرینګ وتړو او دا سپرینګ چې کله موږ راښ کو نو دا بلاک د خپل ځای نه وخوځېده. سمه ده؟ نو دې ځای کې به زه صرف دومره راښ کم چې دا یو کرښه راښ کمه چې هغه موږ ته دا ښیي چې دا سپرینګ چې کله نه و غځېدلی د خپل ځای نه نو دا بلاک دلته و، او کله چې دا سپرینګ د خپل ځای نه وغځېده نو په ده کې اوږدوالی راغی اضافي او هغه دلته ما په دغه شینه کرښه باندې وښوده. راځئ چې دلته د ده لپاره مونږه یو فری باډي ډایګرام چې ورته وایي هغه جوړ کړو. دا بلاک دپاره به زه دلته یو داغ جوړ کړم او زه به دې اړخ ته ووایم ایکس او بر او ښکته اړخ ته به ووایم وای، یعنی یو چوکاټ به ورته جوړ کړم او دا زمونږ هغه بلاک دی کوم چې به خوځښت کوي د خیره. اوس په دغه بلاک باندې ټول زورونه راځئ چې معلوم کو کم کم دي. یو خو دی ځمکه په ښکته ځان ته راکاږي، دی په دغه ټیبل باندې پروت دی او دلته ځمکه ده، د ځمکې مخ دی نو ځمکې ځان ته راکاږي. نو دغه بلاک کو ماس ام دی او د ځمکې په مخ باندې اکسلریشن جی دی، نو د وزن په حساب باندې ځمکه ځان ته راکاږي ام جی. د ټیبل دا مخ چې دی یا د میز دا مخ چې دی دا دله په بره دیکه ورکوي، هغه دغې ته مونږ نارمل زور وایو. اوس مونږ وویلې چې د بلاک او د ټیبل دا مخ دونه اوار دي چې د دې په منځ کې د زیږوالي زور د سره شته نه، نو د زیږوالي زور خو دې مونږ ویسته. د هوا مزاحمت او یا فریکشن هم پکې مونږ نه حسابو، نو هغه هم د منځه لاړ. شته هغه زورونه یي خو مونږه به خبره ځان ته لږه اسانه کړو، مونږ وایو چې د هوا مزاحمت پکې نشته، مونږه په ویکیوم کې یو، خلا کې یو. اوس په ده باندې صرف او صرف د سپرینګ یې ځان ته راکاږي، نو په ده باندې دې طرف ته یو زور دی چې هغې ته وایي د سپرینګ، هغې ته به ولیکو اف اس یعنې د سپرینګ زور. تاسو ته پته ده که دا بلاک زه پرېږدم په دغه ځای باندې نو دی به مخکې وروستو ځي، خوځښت به د ده دی به زانګي، یعنې زنګېدونکی به. اوس د نیوټن د قانون په حساب باندې په وای اړخ کې که مونږ وګورو نو اف ان په بر لګېدلی دی، ام جي په ښکته لګېدلی دی، دواړه په یو اړخ کې دي خو د یو بل په چپه دي، نو یو بل نه به منفي کو او دا به برابري د ماس ځله اکسلریشن په وای اړخ کې. او مونږ ته پته ده چې دی د دغه ټیبل په مخ باندې مخکې وروستو ځي، بر او ښکته نه ځي،
یعنی په بر وخت د ډایرکشن کې د ویلاسټي صفر ده او نه بدلیږي نو د اکسلریشن په وای اړخ کې 0 دی صفر شو نو په د باندې د ټیبل د مخ چې کوم زور دی هغه د وزن برابر دی او خبره په دغه ځای باندې ختمه شوه په وای اړخ کې هیڅ نه کیږي صرف دومره ده چې د ټیبل د مخ زور او د ګریویټي زور په خپلو کې یو بل سره سر اخري اوس په ایکس اړخ کې موږ سره یو زور دی نو د نیوټن د حساب قانون په حساب باندې د دغه زورونو جمع چې کوم یو زور دی برابر دی د ماس د اکسلریشن په ایکس اړخ کې نو په ایکس اړخ کې اکسلریشن صفر نشي کېدی ځکه چې ټول زور صفر نه دی سم نو د اکسلریشن په ایکس اړخ کې برابر دی چې دا سپرینګ په څونه زور لګي او د په ماس باندې موږ وویشو اوس به تاسو وایئ چې دا خو ماغسې زړه خبره شوه په دې کې د زنګېدلو حساب کتاب د کم ځای نه راغی نو دا هغه ځای دی کم ځای کې د نیوټن قانون موږ ته دومره وویله چې په ده باندې اضافي زور لګېدلی نو په ده کې به اکسلریشن پیدا کیږي او نیوټن د دې سره کار نشته چې زور څنګه زور دی خو ته زور راکه ته زور وښایه نیوټن ته هغه به ته اکسلریشن وښیي په دغه ماس کې بلاک نو د نیوټن قانون موږ ته دا خبره کوي اوس دغه زور شکل څنګه دی دا سپرینګ زور لګوي نو د سپرینګ دا زور که ستاسو خیالي که دا ما د خپل ځای نه لږ ډېر لرې باسه دا ماس یعنې سپرینګ مې لږ زیات راښکه نو موږ ته په لاس کې زموږ پته لګي چې دا سپرینګ یې لږ په زیات زور سره راکاږي او که لږ معمولي غونته هم د خپل ځای نه وخوځو نو لږ یې راکاږي نو د سپرینګ دا زور چې کوم دی دا رابرټ هوک نومي ساینس پوه ویلي چې د سپرینګ دا زور چې کوم دی که دا سپرینګ دی او دا هغه ځای دی کوم ځای کې چې سپرینګ نه راښکلی شوی دی او نه ورغونډ شوی دی نو دی به په یو شي باندې زور نه لګوي که چېرې دا سپرینګ موږ د خپل ځای نه لږ غونته سیوا که یعنې دا سپرینګ موږ لږ غونته راښ کو او دغه اضافي راښکل چې کوم دي راځئ چې دې اړخ ته ایکس ووایو او چې کوم ځای کې دی د ده د تولې ځای دی یعنې ده نه راښکلی شوی دی او نه ورغونډ شوی دی هغې ته موږ 0 ووایو x is equal to 0 نو بیا دا اضافي چې کوم دی ما د خپل ځای نه راښکه دغې ته موږ x ویلی شو نو رابرټ هوک وایي چې د سپرینګ زور چې کوم دی په یو شي باندې هغه برابري د منفي یو کانسټنټ یا یو ټاکلی نمبر چې کې ورته وي او x نو که ستاسو خیالي نیوټن موږ ته وویلی چې په ده باندې که اضافي زور دی د سپرینګ نو دا د نیوټن قانون شو چې د سپرینګ دغه زور د ده په ماس ویشلي دومره اکسلریشن به ده کې پیدا کیږي دې بلاک کې بیا رابرټ هوک وویلی چې راځئ چې اوس د دې زور شکل معلوم کړو چې دا زور د سپرینګ دا زور څنګه دی نو هغه وویلی چې د سپرینګ دا زور چې کوم دی دا برابري همیشه چې تا دا سپرینګ دا ماس یا دا بلاک چې کوم دی د خپل ځای نه څومره خوځولی دی د هغې خو صرف د هغې نه ورسره به په یو ټاکلي نمبر باندې ملټیپلای کې کوم ته چې کې وي او دلته به پکې یو منفي هم ور واچئ دې ته وایي هوکس لا د هوک په حساب باندې یا د هوک د قانون په حساب باندې د سپرینګ په یو شي باندې دغسې زور لګوي د دې څه مطلب د دې مطلب دا شو چې که یو څیز که سپرینګ تا د خپل ځای نه زیات وغځو نو زیات زور به لګي سپرینګ لګوي نو موږ په انګریزۍ کې وایو چې د سپرینګ دا زور چې کوم دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی د دغه بلاک ډسپلیسمنټ د خپل اکویلیبریم پوزیشن نه په انګریزۍ کې موږ داسې وایو په پښتو کې موږ دا وایو چې د سپرینګ دا زور چې کوم دی دا نیغ په نیغه زیاتیږي او کمیږي
دا زیږي د بدلون سره د سپرینګ زور چې کوم دی دا په نیغ بدلیږي د زیږي د بدلون سره کینه کو دغه ماس موږ د خپل ځای نه زیات وخوځو نو زیات زور به لګي او کوم کم وخوځو نو کم زور به لګي اوس دغه کې پکې موږ سره ورچولې دي نو یو خدا خبره ده چې د زیږي بدلون چې کوم دی نه دا موږ په میټرو کې کچ کوو او زور چې کوم دی دا په نیوټنو کې کچ کیږي نو په کار ده چې دلته پکې یو کانسټنټ یا یو ټاکلی نمبر موږ ورواچو ځکه چې زور یعنی نیوټن د میټرو برابر نه وي نو دا میټر به موږ نیوټنو ته څنګه بدلو نو دلته دغه کانسټنټ یا دغه ټاکلی نمبر به موږ له دغه کارو کې یعنې که د دې ټاکلي نمبر کې یونټ د نیوټن په میټرو ویشلي نو موږ سره به دواړو طرفو ته یونټ یو شان شي دا میټر به د میټرو سره سر وخوري او موږ سره به دواړو غاړو ته نیوټن راشي نو دغه کې ضروري دی یعنې د یونټو برابرولو د تولۍ دواړو طرفو ته یونټو سمولو دپاره هم ضروري دی خو بله خبره ده په دې کې او هغه دا ده چې دا کې په دغه سپرینګ باندې ډیپینډ کوي یعنی بعضې سپرینګونه ډیر سختي ډیر ټایټي د هغې راښکل ګراني بعضې سپرینګونه ډیر سست غونتی نرم غونتی د هغې راښکل اساني نو دا کې اصل کې موږ ته دا وایي چې دا سپرینګ څه رقم سپرینګ دی نو په دې وجه باندې دې کې ته خلک سپرینګ کانسټنټ وایي یعنی د هر یو سپرینګ کانسټنټ دی چې هغه موږ ته دغه سپرینګ ټیټوالی او نرموالی په یو طریقه باندې بیانوي د مثال په توګه یو سپرینګ که موږ راواخلو یو داسې سپرینګ راواخلو چې د هغه ټیټوالی دومره دی چې د هغه د کې ټاکلی نمبر 100 دی نیوټنه په میټر کې نو دا قسمه سپرینګ به په یو بلاک باندې یا یو څیز باندې څومره زور لګوي چې د خپل ځای نه بلاک وخوځول شي نو راځئ چې په دې سپرینګ پورې یو بلاک وتړو او دا ووایو چې دغه د تولې ځای دی یعنی x = 0 دی x د 0 برابر دی کله چې سپرینګ نه راغونډ شوی دی او نه راښکل شوی دی نو په دغه ځای باندې دی بلاک کله چې دا بلاک موږ د خپل ځای نه وخوځو نو دا سپرینګ به راښکلی شي راځئ چې بلاک د خپل ځای نه وخوځو څومره راځئ چې دا وخوځو د میټر په 100 حصه سمه ده د میټر په 100 حصه مو د خپل ځای نه وخوځو یعنی x چې کوم دی هغه زمونږه x اکسس په دې اړخ کې دی یعنی x برابر شو د میټر 100 حصه لږ غونته مو د خپل ځای نه وخوځو نو دا سپرینګ راښکلی شو په دې بلاک باندې په دې وخت کې دغه سپرینګ چې کوم موږ خوښ کړو چې د هغې کې دغه عمره دی څومره زور لګوي نو د هوک په حساب باندې د سپرینګ زور د دې سپرینګ زور په دغه بلاک باندې دی منفي کې ځله څومره موږ بلاک د خپل ځای نه خوځولی دی x نو منفي کې 100 دی او بلاک موږ خوځولی دی د خپل ځای نه د میټر په 100 حصه دغه شو نو د دې نه موږ سره راغی د دې څه مطلب شو چې زور خو موږ سره یو نیوټن دی خو دا منفي پکې موږ ته څه ښیي دا منفي پکې ځکه راغلی ده یعنې دا موږ تاسو ته اوس چې موږ خپل x اکسس چې کوم دی نو هغه په دې اړخ کې اخیستی دی ښي لاس ته نو x زموږ ښي لاس ته پازیټیو دی او هر ویکټور یا هر زور چې ښي لاس ته دی نو هغه پازیټیو ګڼل کېږي نو کله چې دا بلاک مونږ ښي لاس ته وخوځو نو زور ګس لاس ته دی یعنې دا سپرینګ خو تاسو ته پته ده که زه دا سپرینګ د خپل ځای نه لږ غونته دا بلاک وخوځوم ښي لاس ته نو سپرینګ به یې ګس لاس ته راکاږي د سپرینګ زور به ګس لاس ته دغه منفي پکې د دې خبرې خیال ساتي چې موږ ته دا پته ولګي چې زور ښي لاس ته دی که ګس لاس ته نو که موږ x پازیټیو ښي لاس ته واخلو x پازیټیو ښي لاس ته واخلو او بیا بلاک ښي لاس ته وخوځو د دې مطلب دا دی چې موږ د زیږي بدلون چې کوم دی نو هغه پازیټیو دی یعنې ښي لاس ته مو بلاک وخوځو نو زور به ګس لاس ته
راځي چې هم دغه سپرنګ راوالو او بیا دغه بلاک د خپل ځای نه وخوځوو. دا د تولې ځای دی او په دې ځای د دې ځای نه دا بلاک وخوځوو. دا ځای چې ایکس ایکس کوم دی نه هغه ښي لاس ته واخلو او دا بلاک د خپل ځای نه دې خوا وخوځوو. د سپرنګ ورغون کو د دې سره او څومره ورغون کو د خپل ځای نه دې ځای ته به مونږ د تولې دې ځای ته به ایکس 0 ووایو. زمونږ ایکس پازیټیو ښي لاس ته دی نو که دی مونږ د خپل ځای نه ګس لاس ته ورغون کو نو زمونږ په ځایګي کې بدلون چې کوم دی نو هغه منفي دی ځکه چې مونږ دا ایکس 0 دی نو د دې نه ګس لاس ته دا ځای نه ټول نیګیټیو دي ځایګي او د دې نه ښي لاس ته دا ځایګي ټول پازیټیو. زما مطلب دا دی چې دلته ایکس از ایکوال ټو 1 دی 2 دی او 3 دی او دغسې دلته مونږ سره ایکس. نو راځئ چې که دې ځایګي کې مونږ بدلون پیدا کو منفي 1 میټر نو په ده باندې به څومره زوري. نو کې دا هغه سپرنګ دی کوم چې مونږ وختي په کار راوستو 100 نیوټنه په 1 میټر کې او ځایګي کې مونږ بدلون راوستو د خپل چوکاټ په حساب باندې کله چې ایکس پازیټیو ښي لاس ته او ایکس نیګیټیو ګس لاس ته نو مونږ پکې منفي 1 میټر بدلون په ځایګي کې راوستو. نو په دا سپرنګ به په دې بلاک باندې په دغه وخت کې څونه زور لګوي. نو د هوکس لا وایي چې دا منفي k ځله په ځایګي کې بدلون نو منفي 100 دا k دی او په ځایګي کې مونږ بدلون راوستو منفي 1. منفي 1 هم ولې منفي 1 هم ولې راوستو مونږه بلاک د تولې د ځای نه کوم ته چې مونږ ایکس از ایکوال ټو 0 ویلی دی ګس لاس ته خوځولی دی نو زمونږ د چوکاټ په حساب باندې په ځایګي کې بدلون مونږ نیګیټیو راوستی دی یا منفي راوستی دی. نو تاسو وګورئ چې دغه منفي او منفي د یو بل سره جمع ضرب شي نو جمع شي او په ده باندې چې کوم زور دی نو هغه 100 نیوټنه دی او جمع زور پازیټیو زور دی. د دې مطلب دا شو چې دا بلاک به دا سپرنګ به دا بلاک ښي لاس ته دیکه کوي په 100 نیوټنه زور په دغه وخت کې. نو چې ښي لاس ته زمونږ ایکس پازیټیو دی او چې زور ښي لاس ته دی نو دا پازیټیو زور دی نو د لا نه دا په خپله راوځي نو دا نیګیټیو پکې د دې لپاره اهم دی. دا شوه د هوکس لا. نو موږ به داسې وکړو